ښه ویناوال څوک دی؟ ښه او اغېزناکه وینا کومه وینا ده؟ د ښه ویناوال کېدو لپاره کم توکي اړین دي او د ښې وینا ځانګړنې څه دي؟ په نن ویډیو کې په همدې پوښتنو تم کیږو او همدې پوښتنو ته ځوابونه وایو. په ټوله کې د وینا هنر د انساني ټولنو یوه لویه اړتیا ده. ویناوالي په ټوله کې یو هنر دی. هغه څوک چې ښه وینا کوي ښه د وینا هنر لري. یو ناسم تصور چې ممکن په ډیرو ټولنو کې شته دی هغه دا دی چې د وینا هنر د ډیر خبرو په معنا دی. نه، د وینا هنر حاضر جوابي یو ډیرې خبرې او چاپلوسي نه ده، بلکې د وینا هنر یا ښه ویناوال هغه څوک دی او د وینا هنر هغه څوک لري چې په دې پوه شي چیرته کومه خبره وکړم او کومې خبرې چیرته وکړم. د دې تفکیک باید وکړي. د دري ژبو یو متل هم دی چې هر مکان سخن دارد و هر سخن مکانی. د ښه ویناوال کېدو لپاره او د اغېزناکې وینا لپاره دا چې ستا وینا په نورو ښه تاثیر وکړي او ته ښه ویناوال واوسې، دې لپاره یو لړ توکي یا یو لړ ټکي شته چې په پام کې باید ونیول شي تر څو ستا وینا اغېزناکه وینا وي او ته د ښه ویناوال ثابت شي او یا ته د بریالیو ویناوالو په لیست کې راشي. هغه ټکي چې زما په اند د ښې او اغېزناکه وینا لپاره مهم دي، ما یو یاداښت کړی چې لنډ غواړم پرې تم شم او لنډ پرې بحث کوم. په ځان کې د وینا او د ویناوالۍ د هنر د روزلو لپاره هغه ټکي چې مهم دي او هغه ټکي چې د اغېزناکې وینا لپاره مهم دي، لومړی مطالعه وکړئ. د ښه ویناوال کېدو لپاره مطالعه نهایتاً مهمه ده، ځکه په مطالعې سره ستاسو د لغاتونو پانګه غني کېږي او تاسو کولی شئ چې یو مطلب په مختلفو مفاهیمو، په مختلفو ژبو یا په مختلفو لغاتونو کې تاسو هغه وړاندې کړئ. یو خپله موخه کولی شئ په ښه ډول مخاطبینو ته، ګډونوالو ته او اورېدونکو ته ورسوئ. دویم، د اغېزناکې وینا لپاره او د ښه ویناوال کېدو لپاره مهم بحث تمرین کول دي. یعنې پرته له تمرین نه تاسې نشئ کولی ښه ویناوال شئ. تمرین له مهمو ټکو څخه دی. که هر څوک غواړي چې ښه ویناوال شي او اغېزناکه وینا وکړي نو مهمه ده چې هغوی د وینا لپاره تمرین وکړي. تمرین په څو ډول کېدلی شي؟ آینې ته ودرېږئ، خبرې وکړئ، خپل غږ سره واورئ، خپل غږ موبایل کې ریکارډ کړئ، له ځانه ویډیو وکړئ او بیا یې واورئ. دا تمرین دی چې تاسې کولی شئ. لاړ شئ غونډو کې ګډون وکړئ او هلته تاسې لنډې خبرې وکړئ، د وینا لپاره وخت واخلئ. دریم ټکی چې مهم دی هغه د ښه ویناوال کېدو لپاره تاسې باید مخکې له دې چې ښه ویناوال شئ باید ښه اورېدونکي واوسئ. پرته له دې چې ته ښه اورېدونکی واوسې ښه ویناوال کېدلی نه شي. نو مهم توکی دی چې مخکې له دې چې ته ښه ویناوال شي باید ښه اورېدونکی واوسې. د دې لپاره تر څو ته د ټولنې اړتیاوې په حس کړي، تر څو په ده پوه شي چې ښه ویناوال څوک دی، ځکه د اورېدونکي په توګه ته کولی شي ښه ویناوال تشخیص کړي، د ښه ویناوال هغه صفتونه، ځانګړنې دا په ځان کې پیدا کړي. بیا څلورم ټکی چې مهم دی هغه پر ځان باور لرل دي. د ښه ویناوال کېدو لپاره او د اغېزناکې وینا لپاره پر ځان باور ولرئ. که پر ځان باور ونه لرئ تاسو نشئ کولی ښه وینا وکړئ. پنځم توکی یا پنځم ټکی چې د ښه ویناوال کېدو لپاره او د اغېزناکې وینا لپاره اړین دی هغه د مخاطبینو پیژندل دي. تاسو خپل مخاطبین، خپل اورېدونکي وپیژنئ چې څوک دي، د کمې کچې خلک دي، څومره علمیت لري. نو د هغې پر اساس د هغوی ټولنیز وضعیت ته پر کتو تاسو خپله وینا چمتو کړئ تر څو وینا مو اغېزناکه شي او تاسو ښه ویناوال ثابت شئ. شپږم ټکی چې د وینا پر مهال مهم دی هغه مخکې له دې چې تاسو وینا پیل کړئ یو لنډ مکث وکړئ، لنډه شیبه چوپتیا وکړئ، څو ثانیې چوپ شئ
ټول ګډونوال له سترګو تیر کوي، مطلب ټول ګډونوالو ته یو وارې وګورئ، وروسته له مکثه یا وروسته له لنډې چوپتیا وینا پیل کړئ. دا کولی شي ستاسو استرس ختم کړي، ترڅنګ ګډونوال او ستاسو مخاطبین ستاسو طرف ته جلب کړي. اووم ټکی یا اوومه نقطه چې مهمه ده، هغه تل د وینا پر مهال یادښتونه واخلئ. یو موضوع چې دلته یې غواړم یادو کړم هغه دا چې د کاغذ له مخې وینا مه کوئ، بلکې لنډ لنډ یادښتونه واخلئ چې تاسو باید په کومو ټکو بحث وکړئ او کومو نقطو ته باید تاسو اشاره وکړئ د وینا پر مهال، تر څو وینا مو اغیزناکه او خوندوره وینا وي. اتم ټکی د وینا پر مهال واضح خبرې وکړئ، ګونګ او مبهمې خبرې مه کوئ. اغیزناکې ویناوې تل واضح وي، یعنی ګونګ او مبهم کلمات پکې مه کاروئ چې ستاسو ګډونوال پرې پوه نشي. نهم ټکی چې مهم دی، د وینا پر مهال ژوندۍ بیلګې وکاروئ. تاسو د یو موضوع اړوند وینا کوئ، د موضوع اړوند ژوندۍ بیلګې وړاندې کړئ، د خپل ژوند د خپل ټولنې مطابق لنډې کیسې پکې وکړئ. داسې نه چې ستړي کوونکي وي، بلکې دا چې وینا لا واضح کړي او ګډونوال در سره ستړي نشي. لسم ټکی چې د وینا پر مهال مهم دی هغه دا چې د مخاطبینو او ګډونوالو سره د سترګو اړیکه ولرئ. تل د وینا پر مهال هڅه وکړئ چې له ګډونوالو سره، له مخاطبینو سره، هغه څوک چې تاسې ورته وینا کوئ له هغوی سره د سترګو اړیکه ولرئ. مطلب دا تاسې که ګډونوالو کې یوه سب ته هم ګورئ، ټول فکر کوي چې ما ته ګوري، همدا وي چې ستاسو وینا اغېزناکه کوي او هغوی ستاسو طرف ته راجذبوي. یولسم هغه دا چې د وخت مطابق وینا وکړئ. د وخت مطابق وینا په دې معنی چې هغه وخت چې د وینا د تنظیمونکو لخوا له تاسې درکړل شوی دی د هغې پر اساس خپله وینا چمتو کړئ، تر څو وینا مو ستړي کوونکې نه وي او اغېزناکه وینا وي. دولسم د بدن ژبه وکاروئ. د وینا پر مهال تل هڅه وکړئ چې باډي لانګویج یا د بدن ژبه چې هغه د لاسو حرکات، د سترګو حرکات، د خولې حرکات او د فزیکي غړو حرکات دي، یعنې دغه غړي وکاروئ، د بدن ژبه وکاروئ چې دا د پیغام په رسولو کې او د ښې وینا او اغېزناکې وینا او د ښه ویناوال مهمه ځانګړنه ده. دیارلسم د وینا پر مهال مسک شئ. ښه او اغېزناکه او بریالي ویناوال د وینا پر مهال مسک وي. څوارلسم ټکی هغه دا چې احساسات مو کنټرول کړئ. د وینا پر مهال هیڅ کله مو احساساتي کیږئ. کلام چې وینا کوئ خپل احساسات کنټرول کړئ او وینا خوندوره او اغېزناکه کړئ. پنځلسم ټکی د خپلې وینا لپاره یو چوکاټ جوړ کړئ. په دې معنی چې له کوم ځایه باید وینا پیل کړم، چیرته یې باید پای ته ورسوم او کوم موضوعاتو ته باید اشاره وکړم. که تاسې د خپلې وینا لپاره چوکاټ ونه لرئ، همدا وي چې وینا مو ګډه وډه کېږي، یو وارې یوې موضوع نه بل ځای ته به خیز وهي، بل نه بل ته. د وینا لپاره یو ترتیب او چوکاټ برابر کړئ، وروسته له هغې بیا وینا پیل کړئ، همدا وي ستاسې وینا به اغېزناکه وي. شپاړسم ټکی خپل غږ مو سم وکاروئ. په دې معنا چې په یو اندازه په یو ساوند خبرې مه کوئ، په یوه لیول خبرې مه کوئ. کله مو غږ لوړ کړئ، کله یې ټیټ کړئ. هغه ټکي چې تاسو غواړئ نور ورته متوجه کړئ، نسبتاً په هغې فشار راوړئ، په هغه ټکي هغه په لوړ غږ ووایئ. د غږ سمه کارونه د وینا پر مهال، چې دا ډېر لوی بحث دی، د غږ سمه کارونه د وینا پر مهال د وینا پر اغېزناک کېدو باندې ډېر تاثیر لري. او ولسم ټکی لنډې او مستدللې خبرې وکړئ. په دې معنا چې لنډې او مستدللې خبرې د ښه ویناوال صفت دی. یو حدیث هم دی چې خیر الکلامه من قل ودل، بهتره خبره همدا ده چې لنډه او مستدلله وي. او وروستی ټکی یا اتلسم ټکی د ښې وینا لپاره او د ښه ویناوال کېدو لپاره، اتلسم ټکی جمبندي وکړئ. په دې معنا چې په پای کې مو وینا جمبندي کړئ او ګډونوالو ته خپله موخه یو وارې بیا واضح کړئ. که تاسې غواړئ چې ښه ویناوال شئ او غواړئ وینا مو اغېزناکه وي، دغه ټکي تل د وینا پر مهال او مخکې له وینا دا په پام کې ونیسئ.